کور سیلاب راغی، کور یې ویوړ چې چا دا مرسته کړې. خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي، جنتونه دې خدای ورکړي او خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي چې دې غریبانو له بې وږو تږو له سیلاب ځپلو له دا دغه ورکړي. خلکو نه مننه کوله چې مرسته درسره بنسات تل کوي په مینا مینا دای حساس خریا بنسات دای حساس خریا بنسات دا غریب انسان مدد دا یتیمو کفالت تل کوي په مینا مینا دای حساس خریا بنسات تل کوي په مینا مینا دای حساس خریا بنسات دای حساس خریا بنسات لسنیوه د غریبانو نزول د یتیمانو لسنیوه د غریبانو نزول پکلا پر راز کیږي د سبب د جنت تل کوي په مینا مینا دای حساس خریا بنسات تل کوي په مینا مینا دای حساس خریا بنسات دای حساس خریا بنسات د غریب انسان مدد د یتیمو کفالت تل کوي په مینا مینا دای حساس خریا بنسات تل کوي په مینا مینا دای حساس خریا بنسات دای حساس خریا بنسات زمغرون غریبانا دی بیوزل افغانانا زمغرون غریبانا دی بیوزل افغانانا خدایا تو پر مهربان شي تو یې وساتې عزت تل کوي په مینا مینا دای حساس خریا بنسات تل کوي په مینا مینا دای حساس خریا بنسات دای حساس خریا بنسات د غریب انسان مدد دا یتیمو کفالت تل کوي په مینا مینا دای حساس خریا بنسات تل کوي په مینا احساس لاس کاله مخکې میدان ته راغلی او دا د یو مسؤلیت په بنیاد باندې رامنځته شوی ده. موږ د یو شرعي مکلفیت او مسؤلیت احساس کړی ده، نو ځکه مو احساس جوړ کړی. موږ دلته په دې لاره کې منډه تړله د عبادت بولو. دا زموږ مسؤلیت ده چې چېرته یو څوک وږی یو یتیم بې سرپرستی یو چا کور ته اوبه ورځي یا زلزله دغه کور رانوي یا بل مصیبت یا د جنګ په وسیله باندې د یو چا کور بې سرپرسته کېږي، دغه کور تخریبېږي، نو موږ من حیث مسلمانان، من حیث مؤمنان، من حیث انسانان، من حیث افغانان دا مکلفیت لرو چې د دوی څنګ ته ودرېږو، د دوی لاسنیوی وکړو. او د الله تعالی په فضل سره موږ په دې لسو کلو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې له هراته نیولې تر ننګرهاره، له قندهاره نیولې تر تخار او بدخشانه، له مزاره شروع تر خوست او پکتیکا پورې هر ولایت ته رسیدګي کړې ده. دا تیرو تقریبا یو میاشت دوو کې موږ پکتیکا کې همالته خیمې ولګولې او د دې جنه به کومکونه وړو، هلته کلي ته ورسېدو، کور ته ورسېدو، هغوی ته کومکونه ویشل. او اوس انشاءالله اراده لرو چې او خلکو ته چې زلزلې کورونه وران کړي دي کورونه شروع کړو، کورونه ورته آباد کړو، د هغوی دپاره د اوبو د څښلو د اوبو یو سیستم باندې کار کوو چې کور ته اوبه بوځو. او دې نه علاوه د هغې یتیمانو ته یتیمخانه جوړوو په شهرونه کې انشاءالله. نو زه په تفصیل سره نه غږېږم، وخت کم ده. دغه
سیلاونو کې موږ لوګر کې په غزني په وردګو په غوربند پروان کې او دا ننګرهار کې نن دلته یو انشاءالله نور ولایتونو ته به هم ځو. دا زموږ وجیبه ده، دا زموږ مکلفیت ده، دا موږ په چا احسان نه بارو. الله تعالی دې موږ نه راضي سي، دا موږ دپاره غټه خبره ده. زه په آخر کې د دې حاجي صاحبانو نه، حاجي صاحب عبدالرزاق جبار خیل نه، د استاد نه سمیم صاحب او مولوي صاحب نه چې په ګلبار ټاور کې په کابل کې دوی دا پروګرام وکړ او دغه کومکونه دوی را ټول کړل او احساس خیریه بنسټ ته وسپارول او موږ دا د ستاسو تر کور راورسول. پکار دا و چې موږ کور ته در وړي وای، د هر چا کور ته باید موږ دا کومک در وړی وای، خو وخت مسله وه، حاجي صاحبانو سره هم وخت کم او موږ روان یو نورو ساحو ته ځان رسو، نورو ولایاتو ته به ځو. دغه راز یو بل حاجي صاحب چې هغه نن سهار 80,000 افغانۍ رالېږلې وې د حاجي صاحب عبدالحکیم صدیق په نوم باندې د کابل د بوستان سرک د کوتل نه، چې هغې باندې ملګرو وریجې واخیستې او هغه یې دلته تاسې پورې رسولې. هغه نه مننه کوو. زه هم د همدې جنه د احساس د خیریه بنسټ د مسؤل په توګه په ټولو دغه کومه چې دا ډېر خطرناک بحران ده، تاسې خپله ډوډۍ د خلکو سره نیمه کړي. خپل کوم عاید چې تاسې هلته لرئ په افغانستان په داخل کې عواید ډېر ضعیفه شوي دي، تاسې په بهر کې دا فرصت لرئ چې عاید لرئ، هماغه عاید حداقل دغه میاشتې نیم کوي، نیم یې خپل هېواد ته راواستوئ، د دې خلکو سره مرسته وکړئ. زه د ټولو ورونو مننه کومه د ننګرهار د احساس د مسؤلینو نه او د رضاکارانو نه، استاد سراب صاحب او قاري صاحب هاشمي او نور ملګري چې هلته زما څنګ ته ولاړ دي، دوی ټول نه مننه کوم چې دوی څو شپې ورځې تقریبا په جریان کې هم دلته په سیلاونو کې ګرځېدل، که په بیس اکمالاتیب کې وو دوی د خلکو کورونو ته ځان ورسوه، خلک د سیلاونو وایستل، او که په دلته په نورو ځایو کې وو خالص فامیلو کې بیا دلته کامې کې د دې سیند غاړې ته دوی ډېره غټه شاهکاري وکړه. الله تعالی دې دوی نه د عبادت او د مسؤلیت پذیري قبوله کړي. عزتمندو، موږ او تاسو ټول یو بدن او یو جسد یو. موږ او ستاسو ورورولي هغه د الله په دین باندې او په کلمه طیبه باندې ده. زموږ او ستاسو درد، غم، تکلیف، خوشحالۍ د هر څه سره شریک دي. په ټول افغانستان کې سیلابونه او آفتونه راغلي دي. زموږ محترم مشر تقریبا کله چې د زلزلې هغه په پکتیا کې زلزله وشوه، پکتیکا کې د هغې ورځې نه واخله تر دې ساعته پورې آرام نه دی پاتې شوی. اختر ورځې هم هملته تېرې کړې او ورپسې چې سیلابونه شروع شو په ټول افغانستان کې، کله په لوګر کې او کله په غزني کې او نن ننګرهار ولایت ته راغلی دی. موږ ټول چې څومره د احساس خیریه بنسټ رضاکاران وروڼه یو، دا یکې یو درد لرو او هغه د ایمان او د کلمې او د اسلامي ورورولۍ درد دی. موږ په ټول افغانستان کې اول غږ په خپلو افغانانو وروڼو باندې او له دوی څخه د خپل مسلمان ورور لپاره مرسته غواړو او دا زموږ ستاسو ایماني مسؤلیت دی. تقاضا کوم چې دغه لږ شی چې موږ راوړی دی دا په ډېر شیانو باندې تاسو ومنئ او الحمدلله دا ستاسو د خپلو مسلمانانو هغه مرسته او کومک دی. دا نن خو ډېر لږ دی، انشاءالله موږ د دې نه نور تاسو ته توجه کوو. زرداري نه کومه، دا ټول ته معلوم دی، دلته به د اصولو چې اعتماد کوي انشاءالله چې هغه مستحق سړي ته به شی رسېږي. ستاسو کوم ځای کې تاسو مخواري کوئ اساس یې هلته دلته به ستاسو شی خدمتېږي نه، نو بیا داسې سړی وړي چې هغه به کاله کې به 100 جوړه بستره پرته وي، هغه بیا وړي. انشاءالله چې همدغه یو جوړ به نن په کاله کې پرته وي. د ستاسو د برکته الله تعالی د دنیا په آخرت اجر درکړي. تلقوي پمینا مینا دا احساس خریا بنسات، تلقوي پمینا مینا دا احساس خریا بنسات، دا احساس خریا بنسات. دا عرش مالک خدایا، دا فرش مالک خدایا.